بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې کمپیوټر چټک کړو؟ راځئ نن په دې ویډیو کې تاسو ته اته داسې مهمه او تر مفیدې لارې درښیم چې تر اوسه مو کې په ژوند کې نه وي لیدلي. نو زه به دا تاسو ته لومړۍ لارې دلته مې تیار تاسو ته لیکلي دي. لومړۍ لاره دا ده چې غیر ضروري پروګرامونه څه کې بند کړئ. لکه څنګه تاسو به کمپیوټر کې هغه کار کوئ، بعضې پروګرامونه تاسو ته به نه پکارېږي، هغه لومړی چې کوئ کلوز کړئ. له کوم ځای به کلوز کړئ؟ دغه ځای نه به زه چې کومه طریقه درته ښیم له دغه لارې به تاسو کلوز کوئ. کنټرول ونیسئ، شیفټ ونیسئ، اسکیپ ونیسئ. دا هم چې کله کلیک کړئ نو تاسو به راسئ پروسس ته. پروسس کې به تاسو هغه کوم پروګرام هم چې تاسو نه کاروئ، لکه دا وسمت په نامه ده یو انټي وایروس پروګرام ده، نو دا به څه کې اینډ ټیک ټاسک به کې، نو دا به تاسو سره مکمل ډول بند سي. دا لومړی طریقه ده که همداسې بل بند کوئ، همداسې بل بند کوئ. دا بند کوئ په مکمل ډول بندېږي، پاکېږي نه، خالي بندېږي، پروګرام دې رن نه وځي، خلاص. بله طریقه، دویمه طریقه دا ده چې تاسو دا پروګرامونه چې کې کم کړئ، سټارټ اپ کې یعنې کم کړئ. لږ مطلب له دې څخه چې دا هغه پروګرامونه چې کمپیوټر سره سمدلاسي چلانېږي دا څه کوئ؟ دا بند کړئ. د دې مطلب دا ده چې تاسو کنټرول شیفټ اسکیپ ووهئ، کنټرول شیفټ اسکیپ دا هم چې ووهه نو تاسو ته دا پروګرامونه راځي. د پروسس لاره خو مې درته وښوده، اوس راځو سټارټ اپ هغه کله چې تاسو ګوره کمپیوټر چلاندوئ ډایرکټ یو څو پروګرامونه در سره چې چلانده کېږي، اوپن کېږي در سره، هغه تاسو څه کوئ؟ بند کوئ. لکه دلته اوس راځئ چې یو هر پروګرام یې خالي داسې په کلیک وکړه، اوس دا د تاسو پون لینک نه ده پکار، دا چې که انیبل که تاسو یا همداسې که کوم بل هم نه وي پکار دا انیبل که. خو فام می چې دلته بعضې مهمه چې دي هغه به تاسو نه کلیکوئ. بعضې که اوس د پون لینک دا اوس مهمه نه ده، دا انیبل که، یا ون نوټ مهمه نه ده، دا انیبل که چې دا څه سي ستاسو کمپیوټر چټک سي ورسره. دا بله طریقه یا لاره ده. دریمه طریقه چې ده دا ران به خلاص کوئ او دکې به فیصد علامه TEMP به کلیک کوئ او بیا به دا فایلونه ډیلیټ کړئ. لکه څنګه تاسو به دلته وینډو بټنه به کوم یو بټن دلته به زه تاسو ته وینډو بټنه وښیم چې کومه بټنه ده. وینډو بټنه دا زه پاکم، ژبه پښتو وه، OSK، او دلته دا وینډو بټنه دا به کلیک کړئ او ورسره آر کله کلیک کړئ داسې هغه به راسي. دلته به تاسو ولیکئ فیصد علامه TEMP او بیا فیصد علامه بیا به اوکې کوئ. دا هم چې کله اوکې کړه تاسو به داسې فایلونه راسي. بل فایل ته تاسو نه ځئ، په ده کنټرول آل کلیک کوئ، کنټرول آل هم چې کلیک کوئ بیا شیفټ ډیلیټ کلیک کوئ، شیفټ ډیلیټ چې وایي تاسو شیفټ ډیلیټ کوم یو ده نو دا تاسو سره شیفټ دا کلیک کوئ او بیا به دغه ډیلیټ وهئ او بیا به څه کوئ نور به یس کوئ. دا هم چې یس کړه بیا نور چې دا کلیک او سکیپ کوئ، دا تر سره څه کېږي هغه کوم غیر ضروري فایلونه چې دي هغه تاسو سره ټول پاکېږي. نو دا یو دقیقه نیمه دقیقه وخت نیسي، نور انشاءالله ټول پاکېږي. نو دا بله طریقه وه. بله طریقه یې چې څلورمه طریقه په سټارټ کې به ولیکئ ډیسک کلین اپ او بیا به ډرایو سی ته به لاړ شئ او دا ټول جنګ هغه فایلونه چې دا به ټول ډیلیټ کړئ. یعنې څنګه تاسو به سټارټ ته به راسئ، دلته به ډیسک کلین اپ به هغه کوئ، کلیک کوئ او په ده به رایټ کلیک وکړئ او ده باندې به رن از اډمنسټریټور په ده باندې کلیک وکړئ. کله چې دا کلیک دا سی ډرایو راځي دا اوکې کوئ. کله چې اوکې کوئ نو دا به یو دقیقه نیمه دقیقه وخت نیسي، دا به څه کېږي تیریږي. کله چې دا تیر شو نو موږ به صبر کوو چې دا تیر شي. نو کله چې دا تیر شو نو تاسو سره به دلته ډېر فایلونه هغوي کلیک وي. نو تاسو به څه کوئ؟ لومړی ټیمپرري دته به چک لګوئ، که دته چک نه وي لګېده دته به چک لګوئ او دلته دا ریسایکل بین ته به چک لګوئ، ټیمپرري فایل ته به او تمنیل دو ته به چک ولګوئ او بیا به چک اوکې کوئ. دا چې اوکې که بیا ډیلیټ فایل ووهئ تاسو به چې سي هغه فایلونه هم کمپیوټر کې چې غیر ضروري فایلونه دي هغه ډیلیټېږي در سره. دا بله طریقه یا لاره ده. پنځمه طریقه انټي وایروس سکن ده. انټي وایروس موږ سره مختلفه دلته انټي وایروسونه دي، لکه سمت په نامه ده یا داسې نور هغه دي انټي وایروس دي لکه ویسټا په نامه. دا به تاسو څه کوئ؟ ډیسیبل به کوئ. ډیسیبل څنګه کېږي؟ دلته به راسئ دا هم انټي وایروس ده او دلته سمت په نامه خو هلته مو درته وښوده دا هم انټي وایروس ده. په ده به رایټ کلیک وکړئ، په رایټ کلیک کې به څه وکړئ دا به ډیسیبل کوئ یا مطلب غیر فعال کې. دلته به ډیسیبل کې دلته به راغلی منیج ته به راسي او دلته به ډیس د 10 دقیقو لپاره 20 دقیقو یا پرمنټ یا د یو د مکمل تور ریسیټ هغه کې بندي یا د 15 هاورو لپاره دا بندي. نو تاسو کمپیوټر به څه کېږي ډېر تیزیږي ورسره. دا بله لاره وه. بله لاره چې ده
هیوي سافټویر هیوي لکه کوم سافټویر چې ډېر درانده وي او ډېر هغه کار کوي په کمپیوټر بورډ راوړي هغه تاسو بند کړئ. لکه د ایډیټینګ لپاره موږ اوس د ویډیو ایډیټ لپاره پرایمر ده، پرایمورا ده، یا داسې نور هغه داسې ورته وایي چې هغه ډېر درانده دي لکه انجینري سافټویر ټوکې ریویټ 3 ډي ماکس یا نور د سافټویر دي لکه سیول 3 ډي انجینري سافټویر یا په ډیزاین کې فوټوشاپ کلوډا دا لږ درانده دي. په دې خاطر کمپیوټر ډېر ورو کار کوي او که ریم کم وي نو کمپیوټر به هم سلو کار کوي. نو کوشش وکړئ چې ریم هم تاسو ورته ډېر واخلئ. بل سټوریج ده. سټوریج چې ده دغه سی ډرایو نه ده چې په رسم تاسو ته به دلته وښیم. سی ډرایو کوم ډرایو کې ستاسو وینډو وي هغه به وینډو کې د اقل تاسو باید 20 جی بي پرې ځای ورته ولرئ چې تاسو چې کمپیوټر ډېر تیز کار وکړي. او بل آخري لاره اتمه لاره دا ده چې کمپیوټر لږ تر لږه په ورځ کې یو ځل چې کوي ریسټارټ کوي. ځینې کسان داسې کوي هایبرنیټ دی چې همیشه هایبرنیټي. نو تاسو به کوشش کوئ چې په ورځ کې یو ځل کمپیوټر هم ریسټارټ کوي. نو دا و ډېر اته مهمه طریقې چې ستاسو کمپیوټر به انشاءالله ډېر تیز کار ورسره کوي. نور ښه وخت ښې چارې.